د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن چهارشنبه د هودیا د کب د میاشتې 14مه د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 9 منټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټیکي. د کندوز د ټولګټو چارو ریاست د 15 میلیونو افغانۍ په لګښت پروژې پلي کړې. په هیواد کې د خبريالانو سره د همکارۍ لپاره صندوق جوړیږي. فراه کې 50,000 کسان روغتیايي چوپړتیاو ته لاسرسی لري. او غزه کې د شهیدانو شمیر 10,600 وطنو ته رسیدلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز د ټولګټو چارو ریاست د 15 میلیونو افغانۍ په لګښت پروژې پلي کړې. د کندوز د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په روان 1402 لمریز کال د 15 میلیونو افغانۍ په لګښت پروژې پلي کړې دي. د کندوز د ټولګټو چارو رئیس مولا عبدالخالق حقمل رسنۍ ته ویلي چې سکالي په دغه ولایت کې د 15 میلیونو افغانۍ په لګښت شپږ لوی عمل منافع پروژې پلي کړې دي. حقمل زیاته کړې چې په دغه پروژو کې د پلونو رغول، بیا رغول او د سړکونو اساسي جوړول شامل دي. هغه همدارنګه ویلي چې په راتلونکي لمریز کال کې به نه ورته نوي پروژې پلي کړي. په هیواد کې له خبريالانو سره د همکارۍ لپاره صندوق جوړیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست مولا خیر الله خیرخوا په مشرۍ د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسیون خپل نوبتي غونډه وکړه. په دې غونډه کې د رسنیو پر روان فعالیت ستونزو وړاندیزونه او سرغړونو خبرې شوې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست مولا خیر الله ویلي چې د رسنیو لپاره بیلابېلې اسانتیاوې برابرې او ستونزو ته هم تر ډیره بریده رسیدنه شوې ده. هغه ویل چې رسنۍ د هیواد ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو ته په کتو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. فراه کې 50,000 کسان د روغتیايي چوپړتیاو ته لاسرسی لري. د فراه ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې 50,000 کسان په بیلابېلو برخو کې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی لري. د عامه روغتیا رئیس مولوي احسان الله شاکر له ولایتي چارواکو سره په یوې غونډه کې ویلي چې د عامه روغتیا ریاست په دې ولایت کې 10 عادي مرکزونو د 2 BSC روغتیايي مرکزونو په ولایتي روغتون کې ICU څنګه فعالولو او نورو خدماتونو په درلودلو سره د دې ولایت 50,000 تن ته روغتیايي چوپړتیا وړاندوینه کوي. نوموړي همدارنګه د فراه ولایت په بیلابېلو برخو کې د شل سیمو د رامنځته کېدو انتاني روغتون بیا فعال کېد او د دې ولایت په اړوند سیمو کې د یو پروما مرکز د پرانیستلو غوښتنې هم کړې. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې وسم یو بهرنی خبر. غزه کې د شهیدانو شمیر 10,600 وطنو ته رسیدلی. غزه کې نن چهارشنبه د اسرایل او فلسطیني جهادو ډلو ترمنځ جګړه د 152 ورځې لپاره روانه ده او سیونیست رژیم د دغه ترانګ په بیلابېلو برخو کې یو شمیر سیمې او مسکونې ځایونه په نښه کړي چې ملکي وګړي شهیدان کړي دي. دغه جګړه کې د ټولو شهیدانو شمیر 10,600 او د ټپیانو شمیر بیا 2,340 تنو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو او د نړۍ د ډیری هیوادونو له غوښتنې سره اسرائیل بیا هم خپل بریدونو ته دوام ورکوي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دمرول. تر بلې خبري غړي لوی العمل شه.
د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.